د زړونو اواز خدای دې ډېر عمر درکړي نورو افغانانو سره ټول ملګرو سره. شاه صاحب ډېر زیات در باندې ویاړو، مبارزه دی په دې افغاني احساس دی او په د هلو ځلو دی. بس خو خدای دې لاره جانانه ډېر زیات خوشحال شوم چې په حجره کې دې راسره لرو، ځکه دا خو د حجرې غوندې یو مجلسګۍ روان دی. ډېر خوښ شوم چې دا قیمتي څېرې مې ولیدلې او مقصد هغه د یووالي احساس مې نور هم ورسره یو په دوه شو. خوښ یو باچا جانانه، څه وینا لرې، مقصد پیغام لرې، هغه د ملګرو سره شریکه. بیا نور ملګري راغلم خو ته خو دې وې راسره زه الکوزی ته راوګورم، ته دومره د ملګرو سره بنډار کوه، د بارکزي صاحب سره او رحمان سره د وزیر خارجي سره. زه الکوزی مننه ګیلمن صاحب، او الله دې تاسو سره ته ژوندي لري او احسان نشته، دا مشترکه کار دی. موږ یو وجود یو، یو وینه یو او موږ همیشه د فلسطین خبرې به هم کوو، د کشمیر خبرې به کوو، خو اول به د خپل رور خبرې کوو، اول به د خپل کونډې یتیمانو خبرې کوو. زه دې خلکو ته همیشه دا خبره کوم، یو خو یو ښه نیوز هم در کوم، ښه خبره هم درته کوم چې انشاءالله چې تا ته خوشحاله شي لر او